زما مشرور په دې تارو کې پاتې کیږي مدرسه دارالعلوم ربانی محتمل فرمایل وای زه پر ایوین مرکز کې ناستم تهجد تر پاسېدلم او زما محترمو وای قرآن می کولاو کړی دی او تلاوت کوم او دی خو یو نوجوان ینګ نوجوان چې دا کم ځوانان مونږ او تاسو ګورو شپه ورځ په ټیک ټاک کې اخته دي داسې ښایسته نوجوان دا چې کم ځوان مونږ او تاسو ګورو لایو لډوګانو کې اخته دي دغه شان دا چې کم ځوانان مونږ او تاسو ګورو پنشمنټونو ته ناست دی او زما محترمو سکے بانگیان جنگی سکے لڈو کم سکے گیم کم سکے پبجی کم سکے زما محترمو دغه شان ځوانان یو ینګ ځوان خستا هغه چې کم دی په مانځه ولاړ دی تهجد ته ولاړ دی لاهور مرکز پر ایونټ کې او زه ته اوس داسې ګورم الله اکبر وای یا الله دا د کوم وخت نه د نیت تړلی دی او بالکل ګورې رکو ته ښکته کېږم نه وای ما ویلې زه چلو ګورم چې دا څومره ودرېږي وای ما نیمه سپاره تلاوت کا هغه نوجوان همغه شان ولاړ دی ما یو سپاره تلاوت کا هغه نوجوان همغه شان ولاړ دی ما یو نیمه سپاره تلاوت کا هغه نوجوان همغه شان ولاړ دی ما دو سپاره تلاوت کی دو نیمې شوې درې شوې درې نیمې شوې څلور شوې هغه نوجوان همغه شان ولاړ دی مونږ خو مولوي صاحب لږ جمع اوږده کړي نه څومره خبرې وکړو دا زمونږ عشق دی وربشو الله وی صبغت الله ومن احسن من الله صبغه الله نه سو خسته کېدی شي د الله نه موږ په الله باندې عاشقان نه یو ځکه زمونږ مونځ ته زړه تنګېږي ځکه د قرآن په تلاوت کې زمونږ زړه تنګېږي ځکه په روژې نیولو کې زمونږ زړه تنګېږي ځکه سترګو استعمال صحیح کولو کې زمونږ زړه تنګېږي عاشقان نه یو عاشقان نه نن مونږ او تاسو په جماعت کې تنګېږو صحابه به چې جماعت ته لاړه او کور ته به څوک میلمه راغی او دروازه به ووهله دننه به آواز ورکو چې جماعت ته تللی دی سړی پته نه لګي کله به راځي ځکه هغې چې به نیت وتړو الله اکبر بس د اولې شپې ناوې به هېره شوه نو سوچ کوه که نه دا یو عشق و دا یو مینه وه دا یو محبت و دا یو خشوع وضو وه الله ورته په دې منځونو کې څه ښودلي